السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سکیچویر زده کړې ته په خیر راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به یاست. دې برخه کې تاسو ته د آنلاین اپلیکیشن جوړولو طریقه ښیي چې څنګه کولی شو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړو او وخت په وخت هغه ته نوي معلومات ور اپلوډ کړو او تر نورو ملګرو پورې ورسیږي. نو لومړۍ برخه کې به مونږ د فایربیس ډیټابیس کوم فایربیس آنلاین ډیټابیس چې ده چې آنلاین معلومات ورپورته کېږي د هغې د جوړولو طریقه به تاسو ته درښیو. نو لومړی باید تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر یعنې چې براوزر وي خو تر ټولو ښه براوزر چې ده کروم براوزر د فایربیس لپاره هغه به خلاص کړئ او بیا به ډیسکټاپ هغه ته به واړوئ مثلا ډیسکټاپ سایټ ته بیا به راسئ مثلا سرچ کې به تاسو ولیکئ تاسو د لومړي ځل لپاره مثلا فایربیس ته راځئ فایربیس بس دتې به سرچ کړئ تاسو په خپله دتې په سرچ کې چې کله کلیک وکړ نو لومړی تاسو ته راځي فایربیس ګوګل موبایل اینډ ویب اپ ډیولپمنټ په دې باندې مې چې کله کلیک وکړ نو تاسو ته به داسې یو صفحه راښکاره سي. زه ویډیو یې لږ درومه. نو داسې صفحه چې کله درته خلاص شوه نو تاسو به اوس راسئ مثلا لومړی په دغه پورته کونج علامه کې مثلا په تاسو ته په نښه کړم دغه د او نشان چې تاسو ته ښکاري دا زما د اوم یعنې مثلا زما د جیمیل کوم هغه چې ده مثلا لومړی حرف چې ده د هغه تاسو دلته ښکاري خو تاسو به دلته خپل ایمیل ادرس انتخاب کړئ. مثلا زه دلته خپل یو ایمیل چې ما مخکې هغه نه ده پرې جوړ کړی مثلا دا دې شاته وځو په دغه ځای کې کلیک کوو دغه لومړی ایمیل چې ده ما فایربیس کې مخکې استفاده کړی نه ده نو تاسو به بېرته دلته راسئ دا به بېرته ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ. چې کله مو دا دلته واړوو مثلا اوس به راسئ ګیټ سټارټډ مثلا په دغه باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو ته مثلا په دغه باندې مو کلیک وکړ نو تاسو ته به دلته خپله اوس یو داسې صفحه ښکاره سي. نو تاسو به په دغه ایډ پروجیکټ یعنې د پروجیکټ اضافه کولو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته یو نوم غواړي نو تاسو کولی شئ مثلا زه دې همداسې ورته لیکم سیمپل نو تاسو دلته خپله یو نوم جوړېږي. اوس به کانټینیو باندې کلیک وکړئ یعنې مخکې تلئ. اوس د هغه نه بعد بیا په دغه باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو سلیکټ اکاونټ مثلا تاسو دلته انتخاب کړئ ډیفالټ اکاونټ فور فایربیس بیا کریټ پروجیکټ نو دلته پروجیکټ ستاسو جوړېږي لږ انتظار غواړي. نو ستاسو پروجیکټ اوس جوړ شو اوس تاسو کانټینیو باندې کلیک وکړئ نو دغه پروجیکټ ستاسو لپاره خلاصوي. بیا په دې پروجیکټ کې تاسو کولی شئ نور اپلیکیشنونه اضافه کړئ. مثلا تاسو اوس غواړئ مثلا د انډرایډ لپاره تاسو یو اپلیکیشن جوړ کړی هغه لپاره آنلاین ډیټابیس غواړئ یا آی او ایس یعنې د آیفون لپاره او همداسې د ویب لپاره. نو موږ د انډرایډ لپاره پکار ده انډرایډ دلته به تاسو نو اوس د اپلیکیشن پیکج نوم وغواړئ نو تاسو به دلته ما پیکج نوم ورکړئ کوم پیکج نوم چې په سکیچویر کې مثلا اپلیکیشن ته ورکړی مثلا دلته زه ورته لیکم کوم ټکی هر شی چې تاسو لیکئ دلته لیکم مثلا عبید اپ ټکی سیمپل دلته به چې ولیکه دغسې ده دا نوم مهم نه ده بس رجسټر اپ باندې به کلیک وکړئ. نو موږ نه دلته یو لفظ هم غلط شوی د پیکج نیم کې عبید اف او
مشکل نه لري که تاسو هر هغه ورکړئ مثلا پیکج نوم خو که یو شی وي لا ښه راځي. نو اوس به راسئ دلته نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او کنټینیو ټو کینسل. اوس کله به چې هغه جوړ کړو اوس به تاسو دلته داسې یو اپ په اندازه ښکاره شي. دلته به په دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ، په دغه سیټینګ. نو تاسو ته دا د پروجیکټ سیټینګ راغی. نو تاسو ته لومړی چې ښکاري مثلا اوس به راسئ په دغه د څنګ مینیو ته په دغه چارخانو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ بیولېټ نښې ته راغلی تاسو به راسئ اول دا اوټو دا دی په دغه ځای کې داسې دا دغه برخه تاسو لپاره د لاګین یعنې یو څوک تاسو ته لاګین لپاره استعمالیږي. خو دا دی جوړول په دې خاطر ضروري دي چې په ده کې ویب اے پي آی کې ده. مثلا تاسو که چې دا نه وي فعاله کړې تاسو ته په پروجیکټ سیټینګ کې ویب اے پي آی کې نه ښکاري. مثلا نو دا چې کله مو جوړ کړو اوس به راسئ بیا بیولېټ برخې ته او رابسئ ریل ټایم ډیټابیس یا هم سټوریج ته. تاسو راځئ لومړی ریل ټایم ډیټابیس ته راځو. په دغه کې هم ډېر کار پاتې ده. مثلا په ده کې ځینې رولز چې دي سکیور وي، ځینې رولز سکیور نه وي. مثلا لومړی چې تاسو اپلیکیشن جوړوئ نو اول چې دا رولز یې سکیور نه وي مثلا محفوظه نه وي. خو موږ بیا وروسته په دغه باندې بېله تفصیلي ویډیو کوو چې څنګه کولی سو د یو فایربیس ډیټابیس چې کوم رولز دي هغه مثلا محفوظه کړو چې څوک لاسوهنه پکې ونه کولی سي. ځینې ډیټابیسونه دي چې مثلا د هغې رولز بیخي ناامنه وي او په هغه کې هر څوک کولی شي خپله ډیټا ور اپلوډ کړي او ستاسو ډیټا حذف کړي. مثلا هر څوک کولی شي یوازې اډمین یې ته مشخص نه وي معلوم، هر څوک کولی شي. مثلا نو کله چې دا ریل ټایم ډیټابیس جوړ شي بیا ستاسو ته دلته داسې یو صفحه خلاصیږي. زموږ انټرنیټ هم ضعیفه ده بیخي. بیا به په ده باندې کلیک وکړو. دا مشکل څه شی ده په ده کې انیبل نو دغه صفحه بېرته له سره ځو. مثلا پروجیکټ سیټینګ ته بېرته راځو بیولېټ برخې ته ریل ټایم ډیټابیس. نو دا د جوړ شوی ده. اوس داسې یو صفحه بیا تاسو ته راخلاصیږي. زما انټرنیټ لږ ضعیفه ده. اوس راځو رولز برخې ته چې تر ټولو مهم چې دي رولز دي. په دغه کې تاسو اوس مثلا دا خو لومړی چې د سکیور دي مثلا هر څه یې بند دي. په ده کې ریډ یعنې یو شی ور ښودل مثلا په ده کې چې کوم شیان موجود وي هغه ښودل هغه هم بند دي او رایټ یعنې یو شی ور اپلوډول هم بند دي. موږ اوس دواړه خلاصوو د ټولو په مخ. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ دا تاسو ته وښیو چې څوک مشخص یو څوک مثلا خپل ځان ور معرفي کول چې مثلا یوازې تاسو اډمین یې پکې او تاسو مثلا دا ښکاره کړئ. نو دا دواړه دا سره خطونه فال شول مخکې اوس مو ترو کړل. اوس پبلش چې کله په پبلش باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغلته یو سره نښه راسي مثلا د په ګوګل له طرفه مثلا یور سیکیورټي رولز آر ډیفینډ اس پبلیک مثلا داسې دي اوس یعنې پبلیک یعنې ټولو لپاره مثلا هر څوک کولی شي پکې هغه کې یو موډیفای اور ډیلیټ ډیټا ان یور ډیټابیس یعنې بدلولی تغییرات هم پکې راوستی شي او ډیلیټولی هم شي له تاسو ډیټابیس نه. نو اوس فلحال لپاره یې ډسمس کوو او راځو بیولېټ برخې ته. فقط آخري هغه چې پاتې ده هغه د سټوریج برخه ده.
یعنې مثلا سټوریج برخه تاسو ته دا درکوي چې مثلا تاسو عکس انځور یا هم ویډیو هر شی چې تاسو غواړئ مثلا په هغه کې ثبت کړئ ډیټابیس کې، نو هغه په سټوریج کې ثبتېږي او کوم یو ډیټا چې ده مثلا خط یا هغه بیا په ډیټابیس کې ثبتېږي. نو تاسو به دلته فقط دا به انتخاب کړئ، اوس یې ډن کړئ. نو دا چې جوړ شو اوس به راسو دغه دا هم خپل رولز لري. مثلا دلته ګورئ تاسو کولی شئ اپلوډ فایل له دغه ځای څخه هم اپلوډ کړئ، خو تاسو کولی شئ په سکیچ ویر کې هم اپلیکیشن جوړ کړئ چې له هغه ځای څخه یې اپلوډ کړئ ورته. نو رولز برخې ته به راسئ، په دغه ځای کې هم یعنې دغه رولز چې دي دا بند وي. مثلا تاسو کولی شئ په دې کې ریډ او رایټ دواړه په یو ځای لیکل شوي دي. اف فالس مثلا اوس بند دي، نو تاسو کولی شئ دواړه دغه ځای څخه خلاص کړئ. په دغه برخه کې هم هر څوک کولی شي، یعنې مثلا ستاسو د سټوریج یعنې د دغه ډیټابیس کوم سټوریج چې ده هغه ته یو شی اپلوډ کړي. نو پبلش کوو، دا هم مو هم ترو کړل. اوس راځو پروجیکټ سیټینګ ته. مثلا دا د پروجیکټ سیټینګ ته چې راغلو نو تاسو به رابسئ، دا به تازه کړو. لومړی چې دا ویب اف آی کې مثلا دا راخلو، دا سم کاپي کوو، کاپي. له هغه نه بعد راځو دغه اف آی ډي دا هم کاپي کوو، دغې دوه. له هغه نه بعد راځو ریل ټایم ډیټابیس، دغه کوم هغه چې ده په دغه باندې کلیک کوو، دا هم کاپي کوو. سټوریج ته راځو، په دغه ځای کې چې دغه جي دا هم کاپي کوو. نو دغه څلور شیان چې دي د هغه لپاره ډېر مهم دي. نو اوس راځو موږ په سکیچ ویر برخې ته. سکیچ ویر کې سکیچ ویر خلاصوو. شاته وځو، سیو اینډ ایگزیټ. نو موږ دلته اوس یو اپلیکیشن ورته جوړوو. دلته یو د اپلیکیشن نوم ورکوو، مثلا آنلاین سیمپل. دلته اوس راځو مثلا کوم پروژه د پیکج نوم مو چې ورکړی وو هغه دلته هم ورکوو. مثلا کام خو تیار لیکل سوی، دلته لیکو عبید اف او. نو موږ د پي په ځای او لیکل سوی، نو هلته به هم دلته لیکو سیمپل ای. نو مثلا دا هم جوړ شو سیمپل. اوس راځو آنلاین سیمپل، دلته خپله پروجیکټ جوړ شو، خلاص هم شو. اوس لومړی مخکې له دې چې موږ هغه شو، لومړی دلته راځو دغه اپ کامپلیټ ډیزاین دا خلاصوو. د هغه نه بعد فایر بیس ته راځو، سیټینګ باندې کلیک کوو، پروجیکټ آی ډي. اوس به تاسو راسئ خپله، که تاسو کلیپ بورډ په خپل اپلیکیشن کې نه لرئ نو تاسو به بیا یو را کاپي کوئ. نو دغسې دا د پروجیکټ آی ډي شو. پروجیکټ آی ډي په ځای کې به تاسو دا د ایچ ټي ټي پي سیمپل ډیفالټ ټي ډي بي. نو تاسو به هلته راکات سئ په دغه ځای کې چې دا ایچ ټي ټي پي، دا ایچ ټي ټي پي به ټول ترې لرې کړئ. سیمپل ډیفالټ ټي ډي بي فایر بیس آیو .com. اوس دلته راځئ اف آی ډي ته. نو اف آی ډي هم موږ ته معلومیږي چې دا اف آی ډي دغه ده. د هغه نه بعد چې دا اف آی کې چې دا دلته راسئ مثلا دغه ده. د هغه نه بعد نیکسټ باندې کلیک کوو، سټوریج بکټ یو آر ایل. نو اوس راځو مثلا په دغه کلیپ بورډ باندې کلیک کوو او دغه ځای کې چې دا دغه جي ایس ته دا جي ایس هغه لرې کوو، ترې فقط دغه سیمپل دغه هغه کوو. نیکسټ بیا سیو کوو یې. نو کله مو سیو کړو فایر بیس وصل شو، مثلا انیبل شو. نو له ده نه بعد تاسو کولی شئ دلته یو د اپلوډ صفحه یعنې
لیکنې ور اپلوډولو ته یې هغه وکړو، نو د هغې نو دا لومړۍ ویډیو سوه. په دویمه برخه کې بیا تاسو ته د اپلوډ او نور د ډیټا ښودلو مثلا طریقه وښیو چې څنګه کولی شئ یو انځور او متن خپور کړو په اډمین اپلیکیشن څخه یې خپور کړو، په یوزر کې ښکاره کړي، او له هغه نه بعد بیا لاګین او ساین اپ او ساین ان دا ټولو باندې غږیږو. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. د الله په امان.